هغه د 1952 تحریک ما کتو یو څو کسان یې جج ته پیش کړل مخامخ 1952 تاریخ د ختم نبوت کې یو سپین ږیری بابا و هغه جج سزا واوروله ټولو ته 10 کاله قید سزا هغه سپین ږیری بابا ته 8 سال قید سزا واورول هغه سپین ږیری بابا په جړا شولو سترګو کې اوښکې راغللې جج ورنه تپوس کې بابا ولې ژاړې دی ورته وایي زما سره زما د شان سلوک او رویه ونه شولی شوه هغه ورته ولې ونه شولی بابا سزا زیاته ده دی ورته نه نه سزا ته نه ژاړم ورته بیا ژاړې په څه څه باندې هغه بابا ورته جواب ورکوي ځمکې اسمان دا منظر هم کتلی و انشاءالله تا موجود به وي د رب مخې ته به کې ورکوي چې د دغه قوم بوډاګانو د دغه قوم ځوانانو په وینه کې د رسول الله محبت او عشق دومره مضبوط و و چې هغوی هرې قربانۍ ته تیار وو هغه بابا ورته وایي زم د ختم نبوت عاشق یم د ختم نبوت مجاهد یم زما دا ملګري د ختم نبوت مجاهدین دي زم ځان ته عاشق وایي دا هم ځان ته عاشقان وایي د دیو ته سزا 10 سال دی ما ته 8 سال دی زما په سزا کې 2 کاله سکمې ولې کړی شوی دی بابا یې احتجاج کوي اوښکې دیوي جج مخې ته لګیا دی زما په سزا کې دې 2 ساله زیادت وکړی شي محترمو انشاءالله د رسول الله د ختم نبوت دپاره به قرباني ورکوي انشاءالله د ختم نبوت حفاظت به کوي انشاءالله مشرق مغرب شمال جنوب ته مونږ پیغام ورکوو دیو ته انسانیت هله وربیان چې کله د رسول الله په شان کې څوک ګستاخي وکړي خو مونږ دیو ته وایو انسانیت ته انسانیت محمد رسول الله ورښولی دی نن که انسانیت پېژني دا د محمد رسول الله د برکت یې پېژني که کله په دغه ځمکه باندې د محمد رسول الله ناموس محفوظ دی بیا مونږ دنیا ته ډېر غواړو بیا به د بل ته انسانیت هم نه وي محفوظ بیا مونږ دنیا ته ډېر غواړو کم درنده چې د رسول الله په ناموس باندې حمله ورکېږي بیا زمونږ ایمان دی زمونږ عقیده ده بیا مونږ خپله فریضه کوو انشاءالله په دغه درنده نه به بیا د الله ځمکه پاکوي انشاءالله حضور انشاءالله حفاظت به کوو د ناموس رسالت انشاءالله